بعض انسانانو هغه بسل درجه زمونږ الله هغه لور کې چې وی درجه د بل مابین کې به دومره مسافه لکه زمکه او اسمان د شهیدانو. دا د رسول الله د الفاظ موږ تاسو به خله باندې تکرارو، خو که انسان به یو حدیث کې سوچو کې دنیا د ارث به فریدي. ځکه خو صحابي ویل یا رسول الله که شهید شم ډارک والله مال جنت راکې و ډارک ګلاس کې کجوري وی هغه ټولي او غرزولې ودا چې خرم یو سل 15 منټه بده لګيږي ورې مخکې ځان نه رسو. یو بل ملګری ویل نن ځه الله ځان لخندو میدان د بدر کې چې رسول الله کله ترغیب ورکړي د مجاهدین الله چې ورځي زغره وسه دشمن دې منځ ځان ورو ورزو او هغه وجل او اخر دام شي. د احد د جګړې نه مخکې دعاګانې د خلکو وکړي چې الله موږ ټوټه ټوټه کې صبر دین باندې، ځکه بری دماغ په دې احادیثو د خپل دماغ د خلاصون اسباب برابر کړی و. نو 100 درجه ته حساب او څومره مسافه شو ډېر انتهازاته او کوم ګناه مونږ دي کړی. رسول الله فرمایي هغه بس موږ الله ټول تعالی معاف اول ساس کې لویني سره د جنت منظر به وګوري، زمونږ د الله د رضا اعلان به وشي، دا وی جهنميانو سفارش چې جهنم په سره به شوی دا او یې هر سره نکوه د قبر د عذاب نه بچ کېدل. ذکر المتقون هغه انسانان چې هغه زمونږ د الله نه وی شيري د دې وجنه د شهادت زمونږ الله ارشله ورکیم نه چې کله انسان شهید شو ته په دې باندې پوښتنه چې زمونږ الله ډېر نږدې دوست دی، خپل ګوندې توب لې وغوښتو دعوت یې